مننه مینوالو د هر کال په رنګ سږ کال چې څنګه کرونا لهر لکه دا په ختمېدو شو نو ایډورډز کې کو کریکولر اکټیویټیز هم واپس سٹارټ شو په دغه لړۍ لاندې نن د پښتو سوسایټۍ انټرویوز دي چې هغې کې به پښتو سوسایټي خپله کابینه ټاکي او هغه کابینه به بیا په د څونه سیشن چې پاتې دی په دې کې څونه کارونه کیږي نو هغه کارونه به بیا کابینه کوي. اوس به ورځو اورحال ته چې هلته انټرویوز دي او تیاری شروع دی د هغې دپاره نو انچارج به هم راځي انټرویو به کنډکټ کوي سټوډنټان هم بلاشه را روان دي خو چونکې اس او پیز لاندې به دا انټرویو کیږي نو د هغې دپاره کوم تیاری دی او اوس حال کې روان دی نو هلته اوس ورځو. زما आवाज لږ صفا راځي هلته راورسېدو بس څونه سیسټم چې شوی دی هغه غونډ د اس او پیز انډر شوی دی او ماسک کمپلسري دی نو څوک چې هم راځي او په ګیټ د چا ډیوټي نو دا انسټرکشنز به یې ورته چې هغه د ماسک نه بغیر کس پرې نه دي. دلته چې څونه هم کورسۍ ایښودلې شوي دي نو هغه غونډ د اس او پیز انډر دي په اور حال کې بس څه وخت بعد به دا هلکان هم را دننه شي حال ته او بیا به انټرویو سټارټ کوو. انټرویو ته صدر صاحب حیدر جان او سلطان هم راغلي دي نو دوی سره به ملاویږو. पख्तो राशि उसको सीखने के लिए घर में कौन सी जबान پښتو سوسایټي څنګه چې تاسو ته پته ده حیدر هم ناست دی نو پښتو سوسایټي چې څنګه د ایډورډز کالج تاریخ زوړ دی دغسې د پښتو سوسایټۍ چې کوم په ایډورډز کالج کې دی دغه تاریخ دومره زوړ دی. که موږ وګورو نو په 1919 کې مجید افغاني صاحب د سوسایټي په غیر رسمي توګه باندې سټارټ کړې وه شروع کړې وه او د دې د پرمختګ دپاره مختلف هلې ځلې به کولې. د هغې سترو نتیجه وه چې د پښتو کلتور او د پېښور کې د پښتو د کلتور ته د پرمختګ او د ویاړ او د زیار دپاره پښتو سوسایټي یو ډېر اهم لور باندې لاړه. که موږ بیا وګورو نو په رسمي توګه باندې په 1906 کې یا 1915 کې رجل شاه خټک صاحب بیا دغې نه پس یار محمد صاحب دې کې ډېر کار وکړو او د پښتو د ادب دپاره کلتور دپاره شاعرۍ دپاره د تاریخ دپاره دغه ډېر یو مقام لري. که دا بیا وګورو د یار محمد صاحب د 1919 والې تر 2012 پورې یار محمد صاحب د دې سوسایټۍ ته بوزغلې ورکړه دې ته مینه ورکړه او د هغې نه پس بیا د سوسایټي زیم سمیع الدین صاحب دی دانش دی موږ د دې سوسایټۍ زیار او ویاړ کوو او دا موږ ته چې کله سوسایټي کله نه موږ دغه کوو هغې نه پس موږ بیا دې کې مختلف هلې ځلې کوو چې د مشاعرې په شکل ده هغه د پښتو ډیبیټ په شکل کې ده هغه د پښتو کلتوري ورځ په شکل کې ده هغه د پښتو د سندریز ماښام په شکل کې ده نو دا داسې هلې ځلې دي چې په دې باندې د پښتو مشاعره کوو موږ د ټول پښتونخوا په لور باندې نو دا داسې هلې ځلې دي چې دا حقیقت دی چې پښتو کلتور ته پښتنو ته یو غټ مقام لري نو الله دې پښتو سوسایټي آباد لري الله دې ایډورډز کالج آباد لري.
دی راغلی ندی پتا پسې میلې بني پیالونه چې هغه تلې دی راغلی ندی د جنتونو ارزومند نیا د جنتونو ارزومند نیا د جنتونو ارزومند نیا د جنتونو ارزومند نیا زما د یار د کو صرف کول نه دی چې هغه تلې دی راغلی نه دی زما په ځوانو ګوناستو پرښتو ولیکئ او هر څه چې لیکئ درته وایم په پښتو ولیکئ زه سلطان احمد تېر کال له پښتو سوسایټۍ صدر وم او سوسایټي بس زموږ د سریر صاحب یو خبره ده وایي پښتو سوسایټي ټوله مینه مینه ده او دغه سوسایټي چې دا هلې ځلې کوي مختلفې د پښتو ادب دپاره څومره چې کېږي لکه آل پاکستان پښتو ډیبیټس شو کلچر ډے شوله داسې نورې سیمینارز کېږي مختلف د پښتو په ادب باندې لکه موږ په غني خان باندې په باچا خان باندې داسې نور کم د پښتو لکه خوشحال خان بابا شو دوی باندې سیمینارز کړي دي حمزه بابا باندې او دا سلسله چې کومه ده دا کړی چې دا روانه ده او سخت کال به هم د پښتو سوسایټۍ او د کابینه را جوړیږي او هغو به خپلې هلې ځلې هم په دغه انداز سره جاري ساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. پښتو سوسایټي د ایډورډز کالج په سوسایټیانو کې یو تاریخي او زړه سوسایټي ده. زه ویاړ کوم چې زه د پښتو سوسایټي یو غړی پاتې شوی. ما ډیپټي جنرال سیکرټري او د صدر په حیث ما په سوسایټي کې وخت تیر کړی دی. موږ په خپل دور کې په خپل وخت کې مختلف سرګرمیانې کړې وې چې په هغې کې آل پاکستان پښتو ډیبیټ، کلچر ډے، سندریز ماښام، مشاعره او د سیمینارو یو لړۍ هم شروع کړې وه چې په هغې کې به مختلف پوهان راتله او د پښتنو په مبارزینو باندې به بحث کوو. زه په تیر اخر کې د سوسایټي چې کوم مشران دي سریر صاحب، سمیع الدین ارمان او دانش صاحب نه دا هیله کوم چې د هغې په مشرۍ کې به د سوسایټي نور هم په مخ کې وړاندې ځي. ډېره مننه. وطن تکي چې سایو کېږي مهې وطن تکي چې سایو کېږي په کور ته غلی غلی راشه د څوارلسم وړکي نه لاندې بلاسته یار د څوارلسم وړکي نه لاندې بلاسته یار. بسم الله الرحمن الرحیم. پښتو سوسایټي ایډورډز کالج دا یو دومره تاریخي ټولنه ده چې څومره ایډورډز کالج تاریخي دی. تر کومې پورې چې مونږ سره معلوم تاریخ دی نو عبدالمجید افغاني صاحب دلته کې په ایډورډز کالج کې د مشرقي ژبو او د فلسفې استاد پاتې شوی دی او د هندوستان د ویش په کال باندې د دوی وفات شوی دی. هغوی دلته کې د پښتو سوسایټي دا چې کوم پهلا مواده بنیادي طور هغوی شروع کړی و انفارملي. بیا وروستو په دې کې راجولي شاه خټک صاحب، یار محمد صاحب او تر اوسه پورې دا سل کلن بهیر روان دی چې په دې کې په زرګونو خلکو د لیک او د لوست او د موسیقۍ او د تاریخ او د ادب په حواله باندې مختلف قسمه ورکړې پښتنو ته کړي دي او دغه سلسله لا تر اوسه روانه ده. ډېره مننه.